السلام علیکم. موږ یو ځل بیا پلان تړلی چې نورستان ښایسته ولایت ته لاړ شو. الحمدلله تېر 2 کاله مخکې تللي وو. 2 کاله نه بعد هېڅ چا یو تفریح نه وه کړې او د رخصت نه و اخیستی. نو فیصله هم دا وکړه چې ولې نه هر یو کس 2000 افغانۍ واچوي او لاړ شو نورستان سفر ته. ګورئ د انسان ته د خپل صحت او فکري صحت خو ډېر زیات مهم دی. ورته فکري ارمانتیا ډېر مهمه ده. نو که تاسو چېرته مصروفیت لرئ، کار کوئ، د دوستان سره یو ځای شئ، یو ځای سفر وکوئ، دا به تاسو ته هم ګټه ورسوي، ستاسو فکر ته، ستاسو دوستي ته، ستاسو ټیم ته، هم چې هغه ولایت ته به یو اقتصادي ګټه ورسېږي. نو انشاءالله موږ دا سفر کې د دې سفر نه دا مکمل جدا وي، ځکه دې سفر کې موږ ډېر زیات پروګرامونه لرو چې تاسو سره شریکو او انشاءالله سفر کې موږ سره یو ځای پاتې شئ. دې سفر کې وکړو چې موږ 40 کسان وو، لیکن دې سفر کې موږ 50 کسان یو. نو غواړم چې تر اخره دا پروګرام وګورئ. دا په اپیسوډ په اپیسوډ اچول کېږي. انشاءالله تر اخره د سفر وګورئ او بیا هغه نه بعد خپل نظریات هم شریک کړي. دا سفر تاسو ته څنګه تمام شو، بدون شک موږ ته خوند اخلو، غواړو دا خوند اخیستل تاسو سره هم شریک کړو. نو راځئ چې ځو. فلحال موږ په سروبي کې وو، باغ رئیس کې. دلته مې انشاءالله سهار چیز کو او انشاءالله دلته یو ځای موږ غواړو وګورو. په باغ رئیس کې پلان لرو چې یو مسجد جوړ کړو ډېر ښایسته، چې واقعا خلک دیدن ته راشي، نه فقط لمونځ او عبادت ته، هم د زنانو مردانو دپاره دواړه. او څنګه ورسره داسې یو وړوکی غوندې پارک یا کوم داسې یو شریخ او ډوډۍ ځای هم بندوبست وکړو، تر څو پورې چې دلته هغه دوستان چې غواړي په دې لاره کله تېرېږي او دوی یو ځای ولري چې هلته کښېني او واقعا د کوم پلان چې زه لرم د صحتي ځای بندوبست دپاره هغه کې دوی خوند واخلي. فکر کوم نو کارونه ختم دي، فقط باید ته پروپوزل ولیکو، تسلیم کړو، د ځمکه واخلو او کار په شروع کړو. انشاءالله د باندې ډېر زر کار وکړو چې کله هم تېرېدلی باغ رئیس ته راشئ د لغمان د جلال آباد او کابل لویې لارې باندې. دلته به زموږ انشاءالله کوم رستورانټ یا شریخ همداسې ډېر ښایسته مسجد چې یو ډېر ښایسته ډیزاین باندې به دا جوړېږي او تاسو به یې دیدن ته راځئ. ګلان نور شیان به هم چنان وي. نو راځئ تاسو ته ځمکه وښیم چې ځمکه کوم ځای کې ده. نو څنګه چې زموږ ورور ویلی شي یو دغه ځای دی چې کوم انتخاب شوی دی، تقریبا یو مخکې ځای دی، خو ځان دا ځای به ښه وي ځکه چې اوبو ته نږدې دی. چې کوم پلان لرو هغه به تطبیق کړو انشاءالله. دا ځای ته ښودلی شي. دا بد ځای نه دی، خو دلته دا ونې دي، که دا ونې کې مجبوره موږ داسې یو ډیزاین جوړ کړو چې دا ونې خرابې نه شي او ونې کې دا ډیزاین د ونې داخل کې ځای شته دی، هاخوا طرف هم شته او دلته هم شته. په کعبه کې چې کوم تغیرات راغلي دي د هغه هم ډیزاین کړي دي په حرم شریف کې. او هم چې د ترکیې دا نوی ایرپورټ چې دی په دې کې هم دا ډیزاینر یو برخه درلودله. دلته نشته دی. نه انشاءالله انجینر صاحب که وغورځي چېرته ولاړ شو، خو ځمکې باندې به وغورځېږي. ولا واقعا ساعت خراب دی. نه پروا نشته. دا خو واقعا ساعت خراب دی. دلته فقط دا تختې به واخیستل شي، چیرته وشي لږ کس شي رئیس صاحب یو او تختې ورته واخیستل شي، هاخوا دغه کټارۍ ښه منظم. ښه صحیح دی. د باندې انجینر صاحب یو فکر وکړه چې ورته بودیجه وغیرې پلان کړه، دا به ورته برابر کړو انشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسې ډېر اکرام کړی و، ټولو کسانو ته یې ډوډۍ برابره کړې وه. هغه بیل ورکولو ته موږ پرېښودلو. اوس ډوډۍ شوې ده. فقیري صاحب چې ډوډۍ نه پاتې شو، دا سزا ده پرې چې ډوډۍ ونه خوري. او لاره کې ورسره خبرې کوو انشاءالله. ځو چې ناوخته دی ځکه سفر زموږ ډېر اوږد دی. موږ په لغمان دوسرکه کې یو، لغمان شریف کې البته. الماسو ته ماتلي وو، هغه همیشه لیټ وي. نن بیا ځان ثبوت کړی چې لیټ دی. نو موږ به شریکه مشوره کړو چې څه سزا ورکړو، چې دغه بیا به ورسره ګورو او فلم یې کړو، تاسو یې وګورئ انشاءالله. صحیح دی. اوس بیا هم لیټ دی هغه.
الله جنا وخت راغلی څه وضاحت ورکړه. زه خو تقریبا سهار چې تهجد ته جګ شوی وم که نه، بیا هغې نه بعد مونځ وکړه، مانځه نه وروسته زیاتي پاڅېدم، ترتیب مې جوړ کړه. السلام علیکم. خدا ګواه والا وګورئ خیرن. نو دغه ګاډی چې و د بل چا سره و، سټپنې نه درلودل، هغه مې ورته پیدا کړه، موبلاین مې ور پیدا کړه، د خدای بلا کارونه هم پکې وو. ورونو موږ هم دا اوس ننګلام ته رسېدلي وو، د ورونو اکرام کړی وو، موږ ته ډوډۍ راکړله، دوی ته اجر ورکړي. نو انشاءالله اوس فکر کوم دنه بعد د نورو خلکو څلور ساعته سفر دی، لیکن زموږ استا او درېدل که موږ سره یو ځای کړو نو زموږ حتما شپږ اووه ساعته سفر جوړېږي. مطمئن یم چې لاره کې به نور شیان هم ګورو او فکر کوم چې وخت ضایع کېږي ځای چې ځو. ګمبل نه لرو، دا بدلو دی، دا لاس دی، لاس ته به درته ولیدو که نه، یا چې تللو چې کاره به درته وکړم. دوستانو تقریبا من اته نیم بجې چې اوس هم لاره کې روان یو، لاره لا پاتې ده، لاره واقعا خرابه شوې، سیلابونو سره پلونه وړل شوي دي. څوک هم چې کابل نه راځي نو مطمئن اوسئ چې تاسو غټ موټر راوړئ، که وړوکی موټر راوړئ نو کولی شئ په کونړ کې ودروئ، او نورې موټر چې کوم لني موټر هغوی کې راشي، ځکه چې لاره واقعا خرابه ده. زموږ ډېرې موټرې شاته پاتې شوي دي او ورته انتظار کوو. زه ولې تیز راغلم؟ تاسو معلوم دی تیز یم، ځکه تیز راغلی یم. انشاءالله یو نیم ساعت نور لاره پاتې ده، هلته هم ځان رسوو. انشاءالله چې راځئ سبا ته پرون به ډېر ګورو، لیکن فلحال همدومره بس دی. لاره کې موږ سره اوسئ، نور جالبې خبرې شته دی. Imamo šta pas? Imamo šta? دوستانو همدا اوس 11 او 15 دقیقې دي شپه، او موږ تقریبا سهار 7 بجې شپږ بجې پلان تللو، 7 بجې ووتلو. دومره وخت دغه سفر ونیوو او میل درم زه واقعا ټول ستړی یم، ټول ستړي یو. انشاءالله چې سبا تاسو موږ ډېر ښایسته پروګرامونه وړاندې کوو، لیکن دومره ورته ووایم چې دا سفر واقعا اوږد دی، چې څوک هم غواړي راشي باید دا ټول سفر پلان کړي. خصوصا لاره خرابه ده، باید یو ښه موټر راوړي چې وکولی شي دلته راشي. زما مشوره دا وي چې سوارلۍ موټر راوړي کې غټ موټر نه لري. نو ډېر من اوسه پورې ویډیو کتله، دا ویډیو به اپلوډېږي، انشاءالله سبا ته به نور ویډیوګان هم موږ اپلوډوو، ځکه پلانونه ډېر زیات دي او غواړو تاسو ټول دغه سفر خپل شریک کړو، څو به تاسو هم وګورئ چې افغانستان کې موږ دومره ښایسته ځایونه لرو. ضرورت نه چې خپل پیسې بیرون مصرف کړو، دلته راشو، دغه کوم خلک ژوند کې کوم تجارتونه دي، کوم هوټلونه دي، دوی کې شپه وکړو، دلته ډوډۍ وخورو، سودا وکړو، څو پورې خپل ملک اقتصاد قوي کړو. همدغه شی اقتصاد جوړېږي د یو ملک. جزاک الله خیر. اوسه پورې تر سبا پورې، السلام علیکم.